السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په 15 فروری باندې د دوبۍ ښار په ابوظبي کې د انډیا یو جنۍ پانسي کړې شوه او د هغې نوم ماریا خان و. د ماریا خان مور پلار به په انډیا کې اوسېده او هغوی ته هېڅ پته نه وه چې زموږ لور پانسي شوې ده. هغوی ډېر زیات حیرانه وو چې آخر زموږ په لور باندې څه وشو چې هغه کور سره رابطه نه کوي. د ډېر وخت د رابطې د نه کولو په وجه باندې د ماریا پلار شبیر خان د دې لیاهې کورټ ته یو درخواست جمع کړو چې زما د لور په باره کې ما ته څه معلومات راکړئ. او اخر په 3 جولای باندې دوی ته پته ولګېده چې د دوی لور مړه شوې ده. خو لیکن د ماریا خان څه قصور و، دا ډېره عجیبه واقعه ده او په میډیا باندې ډېره زیاته مشهوره شوې ده. हेलो. हाँ बेटा. हमारा टाइम खत्म हो गया बस. अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं. अल्लाह लगा. ना 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 ले बात करने से. ملګرو په دوبۍ کې په لکونو پاکستانیان او انډین کار کوي. دوبۍ، شارجه، ابوظبي د اوسېدو لپاره ډېر زبردست ځای دی او دلته په لکونو خلک د زندګۍ بدلولو لپاره راځي او ماریا خان هم په دغې خلکو کې یوه وه. د ماریا خان تعلق د انډیا ښار اتر پردیش نه و او د هغې عمر 33 سال و. ماریا خان دسمبر 2021 کې د خپل پلار شبیر خان سره د انډیا نه دوبۍ ته راغله او دلته په دوبۍ کې د انډیا یو فیملي اوسېده. نو ماریا خان هغوی سره کار شروع کړو او د دې کار به دا و چې په دغه کور کې یو ماشوم و، دې به د هغې خیال ساتلو او د هغې ماشوم عمر صرف 4 میاشتې و. ماریا خان په زړه کې ډېر ارمانونه ځان سره دوبۍ ته راوړي وو، لیکن یو ورځ هر څه بدل شو ولې چې ماریا خان به هره ورځ د کور سره رابطه کوله او اچانک هر څه ختم شو. د ماریا مور پلار به ډېر زیات پریشان و او یو ورځ هغوی ته یو بره خبر میلو شو چې ماریا پولیس ارست کړې ده. دراصل کې د کومې ماشوم چې ماریا خیال ساتلو هغه په 2 دسمبر په 2023 کې مړه شوه. د دې ماشومې د مرګ نه یو څو غنټې مخکې دې ماشومې ته ویکسین لګېدلی و او هغه ویکسین تقریبا هر یو ماشوم ته لګي. د ویکسین د لګېدو نه یو څو غنټې پس دا ماشومه مړه شوه. حالانکې د هسپتال ډاکټرانو د دې ماشومې پوسټمارټم کول غوښته خو لیکن د دې مور دی کول لا منې کړ. د دې نه پس د دې ماشومې د مرګ الزام د دې مور په ماریا باندې ولګولو او هغوی به دا وی چې ماریا زموږ لور مړه کړې ده. دې نه پس پولیس ماریا ګیره کړه او د ابوظبي په جیل کې بنده کړه. څه وخت پس یو ویډیو هم راغی چې په هغې کې ماریا خان په خپله باندې دا وایي چې دا ماشومه ما قتل کړې ده. حالانکې د دې نه بعد ماریا خان دا ووی چې د دې ماشومې مور پلار دا بیان ما نه په زور اخیستی دی. خو به هر حال دا کیس ډېرې میاشتو پورې وچلېدو. د ماریا فیملي په انډیا کې د دې د رهي کېدو ډېر زیات کوشش وکړو او هغوی به دا ویل چې دا ماشومه د ویکسین د لګېدو سره مړه شوې ده. خو لیکن په ماریا خان باندې د دې ماشومې د مرګ الزام ثابت شوی و او اخر په جولای 2023 کې ماریا خان ته سزای موت ورولې شو. دلته په دغه ماشومې مور پلار دا خبره کوله چې ماریا خان زموږ د لور نه تنګه شوې وه نو د دې د وجې دې زموږ لور مړه کړه او دا ثابته هم شوه او د ماریا مور پلار د خپل لور د صفایۍ لپاره په میډیا باندې دروغ وایي. بهرحال ماریا خان د دې فیملي خلاف اپیل هم کړی و خو لیکن هغه ریجکټ شو. خو بهرحال په 13 فروری باندې ماریا خان خپل کور ته آخري کال وکړو او پلار ته یې وویل چې کیدای شي زه سبا پانسي شم. हेलो. हाँ बेटा. पापा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. कहाँ हो गया बेटा? बता बता बेटा. हमारा टाइम खत्म हो गया पापा. आए? हमारा टाइम खत्म हो गया बस. अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं. अल्लाह लगा. ना 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 ले बात करने से. तो रोए तो रात भर जगे की दुआ करी अल्लाह ताला. बस टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है. पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. नहीं बेटा बेटा د دې نه بعد دا کیس په سوشل میډیا باندې ډېر زیات هایلایټ شو. د ماریا فیملي د دې د رهي کېدو ډېر زیات کوشش وکړو لیکن هیڅ فایده ونه شوه او اخر ماریا خان پانسي شوه او د پانسۍ نه ډېرې ورځې پس د دې فیملي ته پته ولګېده چې ماریا پانسي شوې ده. ملګرو دې کیس باره کې تاسو څه وایې خپله رایه موږ ته په کمنټ کې ضرور راکړئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوی وي. که ویډیو مو خوښ شوی وي نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. ملاویږو به په یو بله ښایسته ویډیو کې د الله په امان.